دی رور یو سوال کړی دی ډېر مزیدار سوال دی وایي زما رور دی هغه د خیر ښېګړې دا کارونه کوي یتیمانانو او کونډو پسې ګرځي جوماتونه جوړوي کویان جوړوي او د دې دا اعلان دی په انټرنیټ کې هلته ملک کې چې دا جومات جوړول غواړي دا کوی دی دلته یتیمانان دي دلته دا دلته دا او ډېر جوماتونه یې جوړ کړي دي ډېر کویان یې ویستي دي ډېرو خلکو سره یې مرسته کړې ده یتیمانانو کونډو سره خو یو ورځ ما سره ناست و ژړلي وایي ما ورته چې ولې ته ژاړې وایي چې حرام مې ډېر خوړلی دي څنګه حرام خوړلی دي وایي د دې نه به ما د پیسې چې کومې ما ته راتلي دي نو ما خپله برخه ښه ډېره اخیسته نو ما تپوس وکړو نو چا راته دا ووایي سړی دینداره سړی دی وایي ما تپوس وکړو نو چا راته دا ووایي چې دا هله جایز دي چې ته د متبرع نه اجازت والی څوک چې دا پیسې درکوي دا خو بیا ما حرام خوړلی دي او زه څه وکړم الجواب دا سړی زه دې سړي ته دینداره وایم چې تپوس کوي دې مسلې ګنې دا زموږ په ملکونو کې لوی تجارت دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي کار مار که دې نه چلېږي اوس کېدای شي څوک په ټولو باندې بدګمانو کې زه ګوره د ټولو خبره نه کوم زه یم داسې پکې شتي چې کار مار یې نه چلېږي بس ځان له یو موبایل پیدا کړي یو سره مایک راواله او ګرځه را ګرځه او بیا د غم ساز ورسره لګوه دلته کونډ دلته یتیم دی بیا درته وایم ټول داسې نه دي خو داسې پکې شتي دغه شان د جوماتونو په نومونو باندې هم بعض خلکو پیسې وهلي دي موږ یې پخپله پیژنو او وهي لګیا دي د عربو نه د خپلو خلکو نه بعض د مدرسو په نوم لګیا دي چاندې د دروغو راټولوي بعض څه کوي او څه کوي شتي پکې نو الله رب العزت ته خو مخامخ کېږي دوکې او دا دوکې چې سړی سه عام دوکه وکړي دا هم دوکه ده او حرامه ده نو د هغه دوکې په باره کې هم څه خیال دی چې د الله نوم پکې سړی استعمال کړي ډېره غټه دوکه د الله نوم یعنې د الله دپاره او هغه سړي د الله دپاره درکړی ته بیا جیب ته اچېټولې او دوکې دړکې پکې کې نو بس زه پېژنم دومره مالونه یې پکې اخیستي دي که نه چې ته به ورته حیران شي او داسې د خندا شین ښه لکه هېڅ پروایي نشتي او زما دې په الله قسم وي چې کله د الله په نوم سړي خواته یو روپۍ راشي که نه دله خوب نه ورځي خوب رکه مړ شم او دا ما سره پاتې شي او غزي ته یې ونه رسوم سړي له خوب نه ورځي پکې چې هلته نوم پکې د چا دی نوم د الله دی خو د دې ورور د مسلې جواب ورکوو چې تبرعات څه ته وایي د خلکو نه پیسې اخیسته د کوم خلک چې خیر ښېګړه کوي د دې نه ځان له پیسې اخیسته روا دي او که ناروا دي په دې مسله ځان تفصیلي پوه کړي یو عامه صدقه ده یو زکات دی دې دواړو کې فرق دی یو عامه صدقه ده یو زکات که چېرته عامه صدقې او اکثر د عامې صدقې نو دا روا دي خو شرط پکې دا دی چې متبرع ته به د دې خبرې پته وي متبرع چا ته ویله کېږي څوک چې له پیسې ورکوي لکه اوس زه تاله 100 روپۍ درکوم تا ما ته ووایي چې یاره داسې غریبانان دي یتیمانان دي او دا کار دی او دا کار دی ما صدقه 100 روپۍ درکړه خو تا ما ته دا ووایي چې ګوره زه پکې خپله منډه هلم او دې کې څه حرج نشته ګوره دا خبره هم یاده کړئ لکه یو سړی لګیا دی منډې وهي پیسې راټولوي بیا یې خلکو ته رسوي نو دا خو داسې هم نه ده چې د ده هېڅ څه ته ضرورت نه راځي او دی به دکه منډې وهي او موږ به ناست یو ډډې به هم لګولي نو که ده ته ضرورت وي او ده وایي چې زما په ګوره ضرورت شتي نو موږ درته دا وایي چې صحیح شو لس کم 100 روپۍ دا صدقه شوه دا 10 روپۍ پکې ته واله بیا روا دي که ناروا دي
روا دي دې کیس اشکال نشته. خو یو سړی به ماته دا ووایي چې وینا ته څه ضرورت دی؟ د تا مسله ګرانه نه کړه چې نه هغه ته به اجازت ورکړه. خو دا خو واضح ده چې دی دا منډې چې کومې وایي نو د دې به دی خپله برخه اخلي. اجازت ته څه ضرورت دی؟ اوس ځان پوه کړئ. کله چې زه تاله پیسې درکړم که نه په دې مسله ګوره ډېر خلک نه دي پوه. ښه په غور سره یې واورئ او ښه نشر کوي، ښه وښایئ دې خلکو ته، خصوصا چې هغه خلکو ته ورسي چې کوم د الله په نوم دوکې ډړاکې کوي. کله چې زه تاله او دا ګوره هغه دوکه ډړاکه هم نه ده، دا صحیح مسله روانه پاتې له هغه چې دوکې ډړاکې کوي هغه به څومره ګناهګار ته زما خواله رالي او ما ته یې دا ووایي چې دلته یو غریب دی د هغه 500 روپو ته ضرورت دی. صحیح شو؟ ما تاله 500 روپۍ درکړي چې دا ورسوه هلته، ته دلته زما وکیل شوې، ته زما څه شوې؟ وکیل. یعنې د پیسې چې ته رسوې لکه ما چې رسوي ته ما وکیل کړې، او وکیل به هغه څه کوي چې څه درته ویلی شوي دي د خپل طرف نه پکې ګوتې نشي وهلی. اوس مې پوه شوې که نه؟ زه تا ته دا وایم چې دا شی والا دا سامان والا او پلانی ته یې ورسوه، ته ما څه کړې په دې کار کې؟ وکیل کړې. ته داسې کولی شي چې دا سامان چې ته کوم وړې د دې لږه برخه هغه بل له ورکړي او ډېره برخه دغه کس له ورکړي چې ته یاد کړی دی، کولی شي؟ تا ته خو د اجازت نه و. نو کمې پیسې، دا اوس د صدقې خبره کوم، کمې پیسې چې تا ته میلاو شوې نو هغه چا چې دا احسان کړی دی او د ښېګړې دا کار کوي هغه ته خپل وکیل ګرځولی چې دا زما د طرف نه ورکه، نو ته به هغه څه کوې چې څه تا ته ویلي دي، الا دا که هغه تا ته په خپله ووایي چې دومره دې د خپلې منډې واله، یا ته ورته ووایې او هغه تاله درکړي چې زه دا واله. طریقه دا ده چې دا کله اجازت تاله درکړي نو بیا خو یې اخیستی شي. مسله دا ده چې اجازت یې تاله نه یې درکړی او بیا تې الې، و دې کې تفصیل دی. تفصیل هغه دا دی علماو اختلاف ته دې کې. بعض علما ویلي چې اجازت یې نه یې درکړی ته بلکل خپله برخه نشي اخیستی، دا حرام دی. او بعض ویلي چې ته خپله برخه اخیستی شي، او تحقیقي قول هم دا دی، خو څومره اخیستی شي. یو کس ما ته لیږه وی څه د خیر څه ضرورت راغلی او څه مسله کې، نو یو کس وټاکلی شو چې ته به وینا کوې خلکو ته، ځکه چې د دې خلکو سره تعلقات ډېر وو. هغه وایي چې زه به وینا کوم خو نیمې زما نیمې ستاسو. کوي داسې، تعجب مه کوئ په دې، ځکه چې ما د یو کس نه اورېدلي چې یو کس د یو جهت سره، هغه جهت چې د خیر کارونه یې کول، خو هغوی ته څوک نه معلوم چې ورته وینا وکړي، نو دې کس ته ته به وینا وکړي نو هغه وایي زه به پکې 80% عالم. او قصه ما ته څنګه وکړه چې ضرورت مثال، اسې مثال درته یم، ضرورت د څو د 1 کروڑ روپو مثال، ضرورت د څو دی؟ 1 کروڑ، او دا لوی مبلغ دی، دې راجمع کول ګران کار دی. او هلته ضرورت دی د خیر په کار کې لګي، د اداره ښه صحیح د خیر کار کوي، خو 1 کروڑ روپۍ د کوم ځای نه راوړي؟ نو چا ورته ویلي چې د پلاني ته ووایه د تاجرانو سره ډېر ښه تعلقات دي د غټو خلکو سره، هغه ته چې وینا وکړه هغه ورته وایي زه به پکې 80% عالم، دا به زما منډې. هغه ورته وایي زموږ 1 کروڑ په کار دي، وایي تاسو ته به 1 کروڑ راوړمه، هغې نه علاوه به 80% ظالم. نو سوچ وکړه چې دی به څومره دي؟ 1 کروڑ خو به تاسو سره پیدا کړم، دا ماته ګرانه نه ده، لکه زه دا ټول پېژنم، خو د هغې نه علاوه او دا 1 کروڑ به 30% راځي، او 80% به ظالم. تیار یې ورته؟ نو صحیح ده، که نه یې تیار نو زه لاړم. اوس ګوره کومو علماو چې اجازت ورکړی دی موږ ورته کولاو کوي، د منډې پیسې اخیسته اجازت یې ورکړی بغیر د اجازت د هغه چا نه چې څوک متبرع دی، او تحقیقي قول هم ما تاسو ته ووایي چې دا دی
هغې داسې ورکړی دی وایي وبه ګوري چې کم سړی دا منډه ووهي نو هغه ته څومره مزدوري میلاویږي ورسېدې فکر لکه که دا مزدوري بل څوک کوي نو هغه ته څومره پیسې میلاویږي نو دی به وګوري دې ته بیا هم دوه خبرې کړي دي علماو دا دوه خبرې ورسره لیکلي دي وایي دی به وګوري اولنۍ خبره دا ده چې دا کار دی مجانا وکړي د الله د رضا دپاره دا د ټولو نه اعلی ترین طریقه ده اولنۍ طریقه څه ده د الله د رضا دپاره په دې به پیسې نه لري دا ټول نه بهترین طریقه ده نو دی وایي نه زما ضرورت دی او موږ ته داسې څوک نه میلاویږي چې هسې وکړي که هسې میلاویږي نو بیا داسې کس مه راوله چې هغه به پیسې اخلي موږ ته څوک میلاو نه شو نو اوس به موږ دا وایو چې معلوماتو کا دویمه مرتبه دا ده معلوماتو کا چې په دومره منډه باندې څومره مزدوري اخیستی کېږي ته د هغې نیمه واله ولې نیمه واله او ولې بلکل ماله دا کار د الله دپاره دی څه تجارت خو نه دی روان کړی نو چې دا کار د الله د رضا دپاره روان دی ته به بلکل پیسې ماله که تعالی الله د منډې توفیق درکړو لکه اوس ته په مخوري سړی په علاقه کې خلک دې پیژني او خلک ستا خوا ته رالو چې موږ دلته یو یتیم خانه جوړو نو په دې یوازې له چا طاقت رسي خو که ته دې خلکو ته وینا وکړي لکه چې خلک ستا مني ستا قدر کوي تا وینا وکړه نو ته خو وینا کې د یو دیني کار دپاره فلاحي کار دپاره نو د ټولو نه غوره طریقه څه ده اسم مال الله به دله اجر درکوي نه کوې چې نه لازم زما پکې وخت لګي او زما غریبي ده نو بیا څه وکړه څه مزدوري کېږي د هغې نیمه واله نه نه نښته یې سمې نوکارې دي لګولي دي او چې نه نه زه خو به علم نو بیا اخري حد څه دی بل چې څومره علي اقام رواله د اخري څه شو حد شو نو خلاصه دا شوه اول به موږ وګورو چې موږ ته داسې څوک میلاو شي چې هسې کوي ځکه چې دیني کار دی موږ ته څوک میلاو نه شو نو بیا به موږ داسې څوک وګورو چې هغه څومره والي نیمه والي موږ وایو چې حتی الوسع دا پیسې په دغه ځای کې ولګي کوشش دا دی داسې هم څوک میلاو نه شو نو بیا په مثل د دغه مزدورۍ دی وایي کوم حق ته دی وایي جایز دی انشاءالله بغیر د اجازت د متبرع نه خو دا نه چې اویا پیسه ده نیم د الله نه ویرېږه ګورې او ستاسو څه خیال دی چې دا مال ته خېټې ته واچوي او د بچو خېټې ته واچوي ته به کامیاب شي هغه لا پرېږده چې آخرت کې څه دي ته به کامیاب شي په دنیا کې چې الله په نوم مال ووایي حیا یو سړي نه ورځي چې د جومات په نوم پیسې راټولې کړي د مدرسې د کوي د لارې د قرآن دینی کتابونه درس و تدریس او بیا په هغې چې دی څو ورځې بعد چې وګورې دا خېټه ترې مخکې روانې حرام خېټې ته اچول دي حرام الله دې د دې حرامونه موږ لرې وساتي دویم څه دی زکات دویم څه دی زکات نو زکات ګوره که چېرته دا سړی دا جمع کوونکی د زکات غریبي بخپله او دې ته ځان له څه برخه الي د دې جمع کولو نو دا په دې کې هم راله چې دی غریب دی د زکات حساب شو خو دې کې شرط څه دی چې دی غریب وي د زکات مستحق دی ښه غریب نه دی غریب نه دی نو هلته خو قرآن کې الله ویلي دی والعاملین علیها څوک چې دا زکاتونه را جمع کوي دوی به کوم برخه اخیستی شي خو د دې دپاره شرط دا دی چې دا به د ملک د حکومت د قاضي د طرف نه مشر کړی شوی هغې اخیستی شي هر سړی نه والعاملین علیها علیها ګور الله وی په هغې د پاسه سرپرست دي او سرپرست په زکات باندې هله انسان کېږي چې کله د بلې نه سرپرست شي حکومت د طرف نه محکمې د طرف نه د قاضي د طرف نه نو دې ته بیا برخه اخیستی شي د دغه جمع کولو چې دغه نه وي نو دې ته یې نشي اخیستی ورسېدی پکې که نه مسله له اوږده شوه خو ټوله پکې واضحه شوه
ها دا ورور وایي که چېرته ده دا داسې کار کړی دی نو څه به کوي چې یار مانه زیاتی شوی دی اوس یېرېږي د الله نه توبه دې وباسي الله ته دې رجوع وکړي او هغه مالونه به واپس کوي کوم کې چې زیاتی شوی دی کوم کې چې زیاتی شوی دا به واپس کوي د هغه وخته پورې دې ته بخښنه نه کېږي او زه یو نصیحت تاسو ټولو ته دا وکړم چې کله هم داسې څه ځای راشي که نه او تا ته پکې ځان کمزوری ښکاري غوره طریقه دا ده چې بلکل دروازه په ځان بنده کړه لکه تا ته ذمهواري ادا کړې شوه اوس دلته لکه مثال کې څه حادثه راغله په یو مسافر باندې څه مسله راغله ټول وایي چې راشه د سره په شریکه منډه و د سره مرسته کوو او ته یې وټاکلې چې ته دا پیسې راټولې کړه او تا ته پته ده چې زه کمزوری یم انسان ته خپل ځان پته لګي نو څه چل وکړه مه یې کوه دا دروازه بنده کړه رسول صلی الله حدیث کې وایي ان لکل امت فتنه د هر امت لپاره فتنه ده او زما د امت فتنه مال دی دا مال د مال ته ټینګېده نه دی د غټو غټو تخپې خویږي ګورئ دا به وایي چې نه نه زه خو د اسمان نه راکوشی یم او زه خو ځان له دیندار یم نه دا چې کله دا نوټونه دي چې مخې ته بنډلې سړی ویني که نه نو د ډېرو ایمانونو باندې بیا زلزله راشي کوشش کوه چې کله کمزوری او په ځان یقین نه وینې نو د دې خبرو نه ځان لرې ساته الله رب العزت زموږ په حال رحم وکړي او د دې حرامو نه دې الله موږ وساتي